الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله جل جلاله ولا تعداد نعمتونو کی دو تقسیم دی یو تقسیم په اعتبار د ښکارا نعمتونو سره او دویم تقسیم د نلیدل شوی نخکارا کې دون کې نعمتونو په اعتبار سرازنو په ایران اوس به وران کې نه سره وکینه دې خوشاله ده کنه ظاهري نعمتونه نور سپوږمۍ زمکا اسمان او دویم قسم نعمتونه چې هغه دین دی علم دی د الله جل جلاله معرفت دی د الله محبت دی دي کې د لاندې کچ بټن د منځ نه د لګه د سر ته دی خو چې دا لګه کم مولي وانت بس دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معرفت دی او د هغې محبت دی تیره جمعه موږ دغه خبرې ستاسو مخې ته بطور تمهید عرض کړې وي
څنګه چې د ظاهري نعمتونو نه بغیر زندگی دا بالکل نه تیریږي، نور نه بغیر ژوند په ظاهري اسبابو کې تیرېدل مشکل دي بلکې ناممکن دي. د لیل او نهار نه بغیر د انسان زندگی تیرېدل لا ناممکن دي. رب الجلال فرمائی قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء. کہ اللہ در باندې شپه مسلسل کی تر د قیامته څوک رب دی چې ورځ به په تاسو راولي، او که الله در باندې ورځ مسلسل کی کم رب دی چې تاسو باندې به شپه راولي لتسکنوا فیه چې تاسو پکې آرام وکړئ. د نور سپوږمۍ د شپې د ورځې اختلاف دا عظیم الشان نعمت دی، د انسان ظاهری زندگی په دې موقوف ده. همدغه شانتی د انسان د آخرت زندگی او په دنیا کې د راحت او د چین د سکون زندگی هغه د الله رب العزت په محبت او د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په محبت باندې موقوف ده. د انسان نه مقصود عبدیت دی، ځکه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانان مې خپل عبادت له پیدا کړي دي. ابن کثیر رحمه الله حدیث نقل کړی دی چې آدم علیه السلام تخلیق شو، د عرش په پیلر باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله. آدم علیه السلام حیران، رب دا څه کلمه ده، دا نوم پکې د چا دی؟ تا خو پیژنم ربا، خو محمد مې ونه پیژندلو، زمانه مخکې بل څوک دی؟ ربو فرمایل محمد دا زما عظیم الشان پیغمبر بی، پیدا کیږي بستا په اولاد کی، خو کده نه وې نو ته مې نه پیدا کولی آدمه. لہذا کائنات کې ټول نه غټ مقصد د الله رب العزت دی بندگی، او په بندگی کې کامل ترین انسان دی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم. همدغه وجه ده چې نبی علیه السلام پیدا شو نو دی فرمایل انا والساعه کهاتین، زو قیامت داسیو. بس د کائنات اخو مزید ضرورت پاتې نشو، مقصد پاتې نشو. بس کائنات الله ختمه د کم ذات انتظار چې هغه وجود با سعود دنیا ته تشریف راوړو. نو تاسو سوچو کې محترمو چې کم پیغمبر او کم شخصیت الله ته دومره ګران دی چې ابراهیم علیه السلام چې د الله په عشق کې ورته دانګي، موسی کلیم الله چې الله رب عزت سره براه راست خبرې کوي، هغه پیغمبران هم د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په ذات کې الله تعالی وعده غستل لتؤمنن به ولتنصرنه چې دغه اخرنی پیغمبر باندې به ایمان راوړي. او ځکه الله فرمایي چې کما محمد نه پیدا کولی صلی الله علیه وسلم باقی نبیان مې نه پیدا کول. او ذکر عمر رضی الله تعالی په لاس کې چې د تورات نسخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د مخ مبارک رنگ متغیر کیږي، غصه کیږي. ابو بکر تنبیه کوي عمر ته، عمر وایي د رسول الله چهره ته وګوره ته څه کې تورات کې ده. او رسول الله فرمایي وایي که موسی ژوندی وی زما امتی به وی، د قرآن په موجودګۍ کې ته تورات ته لاس څنګه وروړې؟ نو مقصود الله رب العزت ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغمبر دومره عظیم الشان وي، رونو تاسو وایي چې د الله تبارک وتعالی ته به د هغې امتي څومره ګران وي. په مقام عبدیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظیر او مثل نشته. ځکه خو روایت راځي چې کله دی الله پیدا کو د پیدایش سره سمدستي په سجده باندې پروت دی او په هغه وړه ژبه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی وازونه کوي.
او په مقام عبدیت کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نظیر او مثل نشتا. ځکه خو الله تبارک وتعالی د خپل ذات نه وروسته د امام الانبیاء اتباع په امت باندې فرض کړې ده. په امت نه بشمول انبیاء. متستو الله فرمایي پیغمبران مې راولېږل، وعده مې ترې واخیستله، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. تاسو په هغه پیغمبر ایمان راوړئ. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو کس مؤمن نشي جوړېدلی سو پورې چې زه درته د خپل بال بچ نه، د خپل ملګري نه، د خپل مال جیداد د هر څه نه سکه نشم او ګران درته نشم. اوس موږ او تاسو کې هر څه دا دعوه کوو چې کنه چې موږ د رسول الله سره محبت دی. ته چاته وایې ستا د رسول الله سره نفرت دی، نعوذ بالله، جګړه در سره کوي، زه درته کافر ښکارم. خو که کړه وړه وګورې سهار نه واله تر د ماسخوتنه پورې ټوله زندگی د رسول الله خلاف تیریږي. دیو جن یو بزرګ وایي ما خوب درود شریف به مې وایي 1 لاکھ پیرې چې به مې پوره کړو بیا به مې رسول الله ته هدیه کو، بیا به مې 1 لاکھ پیرې درود شریف بیا مې رسول الله ته هدیه کو. خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت راته نصیب شو. ډېره ښایسته چهره، ډېر ښکلی جسم مبارک، خدا سینه مبارک کې سوری سوری وه. وایي ما ویل چې د الله رسوله مون خو شمایلو کې ستاسو صفات عجیبه لوستلي دي، ستاسو په جسم کې خو داسې داغونه نه و، دا سوري داغونه دا څه شي دي؟ وی رسول الله وفرمایل چې دا د امت د لاسه دي، زما سنت هغه پرېږدي د غیرو په لارو چلیږي، د هغې د وجې نه زما سینه ده چلني ده دا غلبل شوې ده. ما ویل چې امت نه مراد کافر دي؟ ویل چې نه خپل امت یادوم مسلمانان چې ځان ته مسلمان وي، د هغې د وجې نه زما سینه خوږ ده. عمر راغی وی د الله رسول زما ستاسو سره ډېر محبت دی. وی عمره څومره محبت دی؟ وی جي ما تر خپل بال بچ د هر څه نه ګران یې. وی ستا ذات نه هم؟ وی نه، بخاري کې روایت دی. رسول الله فرمایي عمر الله مؤمن نه. عمر رضی الله تعالی عنہ سر ښکته کو داسې بیا دوباره نظر وکړو، وی د الله رسول ما ته خپل ځان نه هم ګران. وی الان یا عمر اوس مسلمان شوی. اوس محترمو زموږ ستاسو دغه خپل ایماني کیفیت وګورو. تېره جمعه ما خبرې زه مختصر کوم، ټوله پوینټ خبره یې بس هغه مقصد چې په حل شي. د ربیعة بن مالک رضی الله تعالی عنه ما تاسو ویلو د ورځې به د رسول الله خدمت کولو، د شپې به د نبي علیه الصلاة والسلام په چوکټ باندې شپه تېروله. وی خوږ نبي ته مې دا خدمت ډېر خوښ شو. ما ته ویل چې ربیعه نکاح نه کې؟ ما د الله رسول ماله څوک ښځه راکوي، غریب سړی ما. بیا یې وویې بله موقع باندې وایي ما بیا دا خبره وکړه، آخر مې ځان ملامته کو چې لکه خو رسول الله وایي خو هغه به څه انتظام کوي، په تاسې څه قالت دی؟ ورته ووایه چې نکاح راله وکوي. وایي نکاح یې راته وکړه. و بیا راته رسول الله ووایي صلی الله علیه وسلم چې ربیعه څه غواړې، څه شوق دې دی، څه خواهش لرې چې پوره کړم درته د الله نه وغواړم. وایي ما سوچ وکړو چې ربیعه کور دې هم نشته، بال بچم دې لا نشته، بچی نشته، مال نشته. ورته ووایه چې کور او بچی میلاو شي، مال میلاو شي. وایي بیا مې زر ځان ملامته کو. وایي ما چې الله رسوله زه کور ته ځم سوچ کوم بیا راځم تاسو ته وایم. دې عشق ته ګوره د صحابو. وایي واپس رالم سهار او نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست دی. وایي ما ورته ویل چې د الله رسوله خواهش لرم، یو شوق مې دی. وایي راته تپوس وکړه چې څه شوق دی؟ وایه چې د الله نه درله وغواړم. وایي ما ورته ویل چې جنت کې ستا ملګری شم. سبحان الله. رسول الله ورته وکتل چې ربیعه دا درته چا وویې؟ ما د الله رسوله ټوله قصه مې ورته وکړله چې اول مې دا ده ځکه اوښتل راوښتل چې پیسې وې، کور وې، مال دولت زیات شوی وي، خو بیا مې سوچ وکړو چې خوار شوي د هر څه خو پناه کېدونکي دي، راشه د رسول الله ملګرتیا په جنت کې وغواړه.
رسول الله مسکی شو چې ډېر بهتر سوچ دی کړی. ها بس دومره کوه چې نفلونه ډېر کوه، په ډېرو سجدو زما ملګرتیا کوه، زما سره مدد کوه، زه د الله نه غواړم جنت کې به زما ملګری وي. صحابي راضي وي د الله رسوله متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ نبی علیہ السلام فرمایي وما عادت لها، تیاری دې ورته کړی دی، کوم امتحان خو چې کله راځي سره خو تیاری ورته وکړي کنه. وایي د الله رسوله وایي ما ډېر منځونه خو نشته، روژې مې نشته، ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احبك، صرف ستاسو سره مې محبت دی. امام الانبیاء فرمایي انت مع من احببت، ته به د هغې چا ملګری چې چا سره محبت دی، بس دغه محبت دی کافي دی، یعنې ته به زما ملګری په جنت کې. صحابه وجیبه شانو محترمو، مخکې یو جمعه ما خبره کړې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د غرمې په ټیم کې راووتلو، ګوري ابوبکر صدیق بار د حجرې مخې ته انتظار کوي، تپوس ترې نه کوي ابوبکره د ټیم خو دا راوتلو نه دی، ته څنګه راغلی یې؟ وایي د الله رسوله وږی شوی ډېر ما چې ستاسو د چهرې دیدار به وکړم او تاسو باندې به سلام وکړم، زړه به مې موړ شي، خېټه به مې مړه شي. همدغه وجه وه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې نبي علیه السلام فرمایي وایي د ده بدله زه نشم ورکولی، د ده بدله به د رب کائنات ورکوي د قیامت په ورځ. محترمو د الله تبارک وتعالی معرفت دا عظیم الشان نعمت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دا فرض او واجب او عظیم الشان نعمت دی. ولې به نه چې کوم نبی زما لپاره په هر میدان کې وینې تویې کړې دي، کوم نبی چې د شپې په سجدو کې زما دپاره دعاګانې کړې دي، په ما یې دومره حق نه جوړېږي چې زه ورسره محبت وکړم، په ما یې دومره حق نه جوړېږي چې زه د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم د خاطره د علاقې رسم و رواج پرېږدم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د خاطره هر هغه خبره پرېږدم چې په کوم نبي علیه الصلاة والسلام ته تکلیف رسیږي، او د هغې صحابو به شانتې جوړ شم چې عثمان رضی الله تعالی عنه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولېږلو، د حدیبیې نه مکې مکرمې ته ولېږلو د صلح په بابت کې، دی لاړو لنګ مبارک یې راچوت دی د عثمان، کوم چې د تره زامن یې هغه ورته ووایي عثمانه لنګ ښکته کړه پړکینه، وایي دلته عزت دا ګڼل کېږي چې پرتوګ دې ښکته وي، هسې نه چې خلک دې په دې بې عزته ونه ګڼي، سپک دې ونه ګڼي، او ته داسې بد بد وکتل وایي هکذا عزرت صاحبنا صلی الله علیه وسلم، وایي دغه زمونږ د امام الانبیا لنګ دغه سانتې چوت وي، داري ما ته سپک وګوري، ما ته ځان عزتمن ښکاري. نن حکم مسلمان محترمو دا مسله ما سلو پیرونو ما زیاته پرې منبر باندې کړي چې پنسې ښکته ساتل دا عظیم الشان جرم دی، دا صرف د رسول الله سنت نه دی. محترمو الله په ذات قسم دی باره کې واوره، نبی علیه السلام فرمایي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال ابو درداء من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خابوا وخسروا. درې کسان دي نبی علیه السلام فرمایي نه به اوس الله د رحمت خبرې وکړي، نه به د رحمت نظر ورته وکړي، نه به الله رب العزت د ګناه نه پاکي، دردناک عذاب به الله ورکړي. دردناک عذاب صرف د خولې خبرې دي محترمو، دا به د اور په صندوق کې الله تعالی د انسان بند کړي او داسې جهنم کندې ته به ورګزار کړي چې د آه و بکا او چغې اورېدونکي به هډو څوک نه وي. دا نبی علیه السلام وایي چې هغه به ما ستا شفاعت کوي، هغه نبي به شفاعت نه کوي، ځکه هغه دا صفا خبرې کړي دي چې دا درې کسان دي، دا په دې زما لعنت دی، دا الله پې لعنت دی. ابو درداء وایي چې دا څوک دي؟ من هم؟ خابوا وخسروا، تباه شو د الله رسوله. ورسول الله جواب رانه کړ، بیا یې وفرمایل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بیا مې ویل د الله رسوله څوک دي؟ مونږ ته نشاندهي وکړه چې ته مونږ پکې نه یو. په درېیم پیر بیا نبي علیه السلام دا الفاظ وویې او بیا یې وفرمایل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما تپوس وکړه د الله رسول څوک دي راته وښایه. ویې فرمایل المسبل چې پنسې د پړکي نه ښکته ساتي، د عذاب ته تیار یې؟ ډېر قسم په خدای جرأت دی ګوره ستاسو د اورېدونکو د حاضرینو ټولو، دا لوی جرأت دی ستاسو د نبي علیه الصلاة والسلام په ژبه مبارکه چې کومه خبره وشي ولې الله د هغې مخالفت کوي. پنسې ښکته ساتونکې
نبی علیه السلام صحابي وویل لنګ یې ښویدلی و. صلی فرمایي شابه منډه اودس وکړه بېرته مونځ دوباره راوګرځوه. بهرحال یا د عثمان دغه عشق و هکذا عزرة صاحبنا صلی الله علیه وسلم. یا خو د حذیفه رضی الله تعالی عنه د کسرا په بادشاه په دربار کې به دسترخوان باندې غورځېدلې شوې نوڼۍ راچوتی، ملګری داسې په سنګل باندې وهي مه راچوتوه دا نوڼۍ بد ښکارو او ورته وایي اترکو سنت نبینا لهؤلاء الحمقا. د دې بېوقوفو لپاره زه د خوږ نبي سنت پرېږدم. زموږ د علاقې د رسم و رواج په خاطر د رسول الله په سنتو چړې راکاږو که نه راکاږو. موږ د خپل ملګري او د خپل تعلقدارانو د خاطر موږ زموږ ملګري خفه کېږي. راشه د رسول الله سنت پرېږده. شرم هم نه درځي، حیا هم نه درځي چې هغه امام الانبیا صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه روانېږي. د غم کال دی بیبي وفات شوې، د غم کال دی تره وفات شوې. سترګو مبارکو کې شپه ورځ اوښکې دي چې ربه دا خلک به څنګه ایمان والا جوړ شي. امام الانبیا روان شو طایف ته لاړه او طایف کې مشهوره واقعه تاسو بار بار اورېدلې ده. هغې مشرانو چا ووې چې مونږ ستا سره خبرې م کول نه غواړو، که پیغمبر یې هسې نه چې عذاب را باندې راشي، او که پیغمبر نه نو ته څوک یې چې مونږ سره خبرې کوې ځه. او چا په کاڼو باندې ویشتو. یو مشر دی سردار دی د علاقې، نوجوانان راغونډل و شابه دا سړی ولې دا لیونی دی. او هغه نوجوانان روایت کې راځي چې کاڼي به یې راغېستلو رسول الله به یې ویشتو، خوږ نبي به پرېوتلو د کاڼو د لاسه. بیا به دي ورپاس او ځان ته په زور به ودرو چې هله شابه ودرېږه، شابه منډه که، هله شابه منډه که، مونږ دې ولو ته مونږ د وشتلو دپاره ودرېږه. رسول الله به وپاڅېدلو، بیا به دې یو کاڼی راواخېستو، په رسول الله به بیا ګزار وکړو. حتی دوړتې دوړتې یو ځای کې داسې ولیدلو په کنده کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې خواته باغ دی نږدې، او د ده دشمنان دي، د سر دشمنان د تره زامن یې هغې باغ دی، هغې چې د رسول الله دا حالت ولیدلو. عتبه و شیبه د حالت یې ولیدلو، ده ته انګور راولېږل. نبي علیه الصلاة والسلام داسې دي محترم و داسې د خولې خبرې دي، بس مونږ یې چورو که نه، لږ حقیقت ته سوچ وکړي، قسم دی سړي دا غونې زیږ زیږ شي چې څه حال به دې پڼو کې دا وینه جمع شوې وه، لکه څنګه چې بوټ کې اوبه لاړې شي داسې خپه پکې سړی دغه کوي چقار یې کوي، داسې وه. جسم کې یو ځای روغ نشته. فرشتو الله ته عرض وکړه، الله موږ د محمد صلی الله علیه وسلم دا تکلیف نور نشو برداشت کولی، رب موږ ته اجازت راکړه موږ دا خلک چقني کړو. رب فرمایي لاړ شئ، خپل شوق پوره کوي، لاړ شئ، خو د محمد د وینا نه بغیر بس نه کوئ. محترم ملائک راځي، جبریل راغی نبی علیه الصلاة والسلام خواته، وایي د الله رسول دا ملک الجبال د غرونو اوچتونکې فرشته، په غرونو باندې نگرانه فرشته، حکم ورته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صلی راغلی، وایي د الله رسول ستا تکلیف موږ نور نشو برداشت کولی، دا خلک په دې منځ کې چقو دا غرونه پر باندې ږدو، ته صرف اشاره قدرې وکړه. نبی علیه السلام فرمایي ما ته اختیار دی، وایي او تا ته اختیار دی، وایي زه چېرته دا نه غواړم، اگر چې زه په کاڼو ویشته یم، د په نسل کې به الله تعالی مؤمنان پیدا کړي، د دې اولاد نه به الله تبارک وتعالی داسې خلک پیدا کړي چې هغه به جنت تلونکي جوړ شي. الله ورته وښودله چې فرشتو تاسو خو محمد چهره لیدلې ده، تاسو خو د محمد زلفې لیدلې دي، خو د محمد شفقت مو نه دی لیدلی. نو ځکه الله فرمایي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الله فرمایي زه رؤوفم یم، زه رحیمم یم. الله فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم رؤوف رحیم، دا همدغه صفت والا سړی دی. امام الانبیا محترمو داسې وړه هستي نه ده. که دا سوچ ما او تا کوو چې موږ به په غیرو په طریقو باندې زندگی تیرو، زه ډېر په انتهایي په احترام سره دا عرض کوم چې کوم نوجوانان تاسو ورشئ، تاسو د خپلې د رسول الله دغه سنت په بیسن کې واچوئ او په باتروم کې واچوئ، شرم درله پکار دی، والله شرم پکار دی. ته په کومه چهره د رسول الله مخې راورځې، د کوم پیغمبر د خاطره چې الله تبارک وتعالی کفار تباه کړي، د کوم پیغمبر د خاطره چې الله تعالی آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي، د کوم پیغمبر د خاطره الله تعالی نوح علیه الصلاة والسلام پیدا کړي، د کوم پیغمبر د خاطره الله تعالی ځمکه اسمان پیدا کړي دي. رب ذوالجلال فرمایي حدیث قدسی دی
چې کما محمد نه پیدا کولې ما خلقت عرشا ولا كرسيا ولا ليلا ولا نهارا ولا سماء ولا ارضا ولا جنة ولا نارا ما جنت جهنم نه پیدا کول رب فرمایي وما خلقت جميع هؤلاء الا اكراما للذي سميته محمدا داغي محمد په سنتو ته چړې راکاږي د جمعات تم دغه شانتي غلې وزي زما رسول الله ته سنتو ضرورت نشته واده زه خپل رواج کوم زما رسول الله سنتو ته حاجت نشته ته سوچو کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر طائف منظر د قیامت پر ورځ مخه تراولي چې دې نبی ستاره خاطر د بر صغیر مسلمانا چې تا ته ایمان د محمد ابن قاسم په وجه رسیدلې دی چې کوم محمد ابن قاسم د حجاج ابن یوسف پراره دی او حجاج ابن یوسف د هغه سردار نصیری کوم سردار چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کانو ویشته و هغه را لګلو دغه د وجه الله تعالی کلمه نصیب کړی دا خو نبی هغه وینه چې الله تعالی مخه تراولي چې دا وینه ستاره پاره توې کړی و تا د خو نبی د خاطر صرف سنت نشو پرې خو دی تا د خو نبی د خاطر جمعات کې سنت نشو کوله اے اجي صاحب اے تبلیغي صاحب تا په واده کې او په دغه شان په غمونو کې تا د خو نبی سنت نشو لندې کوله څه جواب ورکې شرم پکار دی محترم اخر حیا هم څه شي مونږ رسول الله ته کوم چهره مخامخ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من حفظ سنتی چاچ زما د سنتو حفاظت کو رب ذوالجلال بسلور انعامات هغه ته ورکی المحبه محبت به ورته نصیب کی فی نظر البرره پسترګو د نیکانو خلقو کې والهیبه فی عیون الفجر د فاجرانو پسترو کې الله تبارک وتعالى د دیر واچي وسعت فی الرزق پر رزق په فراخي الله تبارک وتعالى نصیب کی وثقه فی الدین او په دین مو الله تعالی استقامت نصیب کی نن موږ نن یو عملو کو سبا نه پاتې محترم ولی پاتې دغه چې موږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سنتو مخالف جون تیرو زموږ رزق تنگ دی هر سره مشغول دی په منډه ریش په ورځ رزق نه پوره کیږي ولی د نبی علیه الصلوۃ والسلام سنتو اتباع نشته محترم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شفیق پیغمبر میدان حشر کې به هم شفاعت کوي حساب کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت شروع کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے زما امتا چې کله پوری صراط باندې پوری وځي چې داغه لمبای چوړای لګواورا دومره لمباره روایت کې راځي چې 15000 کاله به انسان خکته زی 15000 کاله و مخ کې سیده زی 5000 سال به بره په چړای باندې خېجل به جنت ته رسیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام با د دې سر ته ولاړې د پولیس صراط یو متي به الله صحابه روان شاه لاس به چوت کلی رب سلم الله زمره امتی بچ کې الله چې لاندې پرې نه وځي په دې باندې نبی اسلام فرمایي مسلم او بخاری کې روایت دی کونډې بلګېدلی د انسان برانی سیدا پولیس صراط باندې به داسې کونډې وي و داغه غټواله صرف الله ته معلوم دی رسول الله فرمایي چې سو کوم د رسول الله د سنتو تاریک وي دا برونی سي جهنم کتبه گزار کی دی به سفارش کوي رب فرمایي محمد چستانو زمان نه دی پرې د چستو لاندې او دغه ذکر به دعا کوي رب سلم الله بچي کې الله ته چې منظوري دعا به قبول کی محترمو او دومره عجیب پیغمبر چې کله د پوری صراط نه ووري د مسلمانانو بلته انتظار کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلته پوری وزي او بګوري امت به جنت روان شي چابي به دې سره ورسره طالب ورته کولاو کې راځي زما امت یې راځي پاوځ کو سر باندې باغ سو کورځي چې کوم د رسول الله سنت اتباع کړي د صحابه کرامو سره عشق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت په وجه کېدل شي رسول الله فرمایي څوک چې زما په صحابه او په خبرې کې احترام نه کوي حوض کوثر جام ور باندې حرام دی مال باندې راځي محترم رسول الله سنت هغه لغاړی ورکو دا سر بے چین زندگی دا بے سکون زندگی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بغاوت زندگی دا د الله د دشمنی زندگی اخر سو پورې به تیرو اخر د قبر پورې به خو خاصنه کیږي محترم یغوستانه په قبر کې داغه شخصیت تپوس کیږي د سړي باره کې څه وي تبس شي وي
والله کوي پیژني ځکه تا په دنیا کې نه دی پیژندلی تا د خپل خواهش اتباع کړی او تا د نبي علیه الصلاة والسلام یو سنت دی ذبح کړی دی. محترمو درخواست درته کوم د سنتو اتباع کوئ. که د مونځ سنت دي که هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسېدلو نه واله تر د څملاستلو پورې هر زندګۍ کې تمام سنت به ژوندي کوي. ځکه الله فرمایي چې که تاسو زما اطاعت کول غواړئ زما د محمد اطاعت به کوئ.